بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړې پیج درنو قدرمنو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو ملګرو، په تېرو اخترونو کې هم موږ هغه بې سرپرسته یتیمانان چې د هغوی بیخي څوک د مزدورۍ نه وي، چې خیرات، زکات، هره صدقه په هغوی باندې کېږي، هغوی دپاره مو په هر اختر کې د جامو بندوبست نیولی وي. نو دا ځل مو هم د تېر په څېر تقریبا د 500 نارینه ماشومانو لپاره د اختر د جامو بندوبست نیولی دی. هغوی دپاره مو رخت راوړو، تقریبا 1008 متره رخت، چې موږ لومړی هغوی ته ناپونه ونیول، کور په کور باندې وګرځېدو، هغوی ته مو ناپونه ونیوله. بعد د هغې نه مو د همغو ناپونو مطابق رخت راوړو. دغه رخت جمله د 1,02,900 افغانۍ په بدل کې اخیستل شوی دی ورور له طرفه. اوس په دغه 500 جوړو باندې تقریبا د 1 لکو نه بره روپۍ، تقریبا 1,40,000 1,10,000 روپۍ د ګنډل روپۍ راځي. نو په دې کې راسره تاسې مرسته وکړئ، له تاسې مرسته غواړو. څوک دا مو وایي که د چا 500 وسه شي، که د چا 1000 وسه شي، خو په دې برخه کې راسره جدي مرسته وکړئ، ځکه چې خیاطانو روپۍ هم ضرور دي. درنو ملګرو، تقریبا د روژې په 14-15 پورې به هر یتیم ته په کور باندې د هغوی جامې ور وسپارل شي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا. أما بعد. ما د اسلام معزز و عزتمندو مسلمانانو ورونو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د تېرو کلونو په شان مرسته وکړئ پیج نه، د غرباو د غریبانو خلکو سره کومکونه شي. اوس روژه را روانه ده، روژې دپاره زمونږ او ستاسو خیراتونه، زکاتونه، صدقې د الله دپاره او د الله رضا دپاره د غریبانو سره کومک وکړو. بهترینه میاشت ده. الله رب العالمین قانون او قاعده یې ایښې ده: یمحق الله الربا ویربي الصدقات. الله رب العالمین چې زه د سود مال چې دی دا ختموم او د صدقو مال چې دی دا زیاتوم. یو سړی د خپل مال نه خیرات، زکات، صدقه ورکړي، الله رب العالمین دې سره د ډیروالي وعده کړې ده. اگر چې په ظاهر به موږ او تاسو ته دا لږ ښکاري، خو الله رب العالمین په دې کې برکت اچي او دا زیاتوي. او دغسې رمضان المبارک میاشت را روانه ده. زموږ او ستاسو ځای کې ډېر غریبان خلک دي، یتیمانان خلک دي. دوی به نه د جامو وسي، نه به د خوراک چښاک وسي، نه به د دوړې او بورې وسي. دې سره موږ او تاسو کومک وکړو. الله رب العالمین موږ او تاسو له اجر راکړه. او نبي علیه السلام یو بل روایت کې راځي چې من فطر صائما على طعام و شراب من حلال. چا چې روژهدار له خوراک یا چښاک ته شی واخیسته، دوړی واخیسته، چای واخیسته، بوره وغیره هر شی ورله واخیسته، صلت علیه الملائکة فی شهر رمضان کلها. فرشتې په ټوله میاشت کې دې سړي دپاره بخښنه غواړي. څومره زیاتې فرشتې دي، دا د رمضان اخره پورې زموږ او ستاسو دپاره بخښنه غواړي. او یو بل روایت کې راځي چې جبریل علیه السلام دې سړي سره د لیلة القدر شپه باندې ستړي مه شي کاندې، په هغه شپه باندې چې هغه څومره 80,000 نه بره فرشتې به راکېوځي، او په دغه شپه باندې جبریل علیه السلام هغه چا سره ستړي مه شي کاندې چا چې روژه کې د غریبو سره کومک کړی، دغو خلکو سره به دا فرشتې چې د جبریل علیه السلام چې دی دا به ستړي مه شي کاندې. او په حدیث کې راځي چې جبریل علیه السلام چا سره ستړي مه شي وکړه، یو خیر په دې کې دا ده: یرق قلبه، د دې سړي زړه به نرم شي. زموږ او ستاسو زړونه څومره سخت دي، نو دا به دې سره نرمږي. او دویم وتکثر دموعه، د دې انسان د سترګو اوښکې به زیاتې شي، یعنې هر وخت به الله رب العالمین ته ژاړي. او کوم یو سړی چې الله رب العالمین ته ژاړي، نبي علیه السلام فرمایي هغه سترګه چې د هغه د الله د ایرې نه د هغې نه اوښکه ولوږي، په دې باندې د جهنم اور حرام دی. موږ او تاسو نه څومره ګناهونه شوي، الله رب العالمین به زموږ او تاسو دا ټول ګناهونه صرف په دې باندې بخي چې یو غریب ورور، یو غریب مسلمان ورور خور لا یو شی ورکړو، یو 10 روپۍ 10 روپو شی ورله ورکړو، همداسې خوراک چښاک څه ورله واخلو. الله رب العالمین په دې سره زموږ او تاسو ټول ګناهونه معاف کوي. او موږ او تاسو څومره وسه شي دا خپل خوراک چښاک دا په منځ باندې نیم کړو، نیم غریبانو له ورکړو، نیم ځان ته کړو. نبي علیه السلام ته صحابه فرمایي: د الله رسوله موږ به روژه کې څه نه، نو بیا به څه وکړو؟ خوراک چښاک به موږ سره څه نه. نبي علیه السلام فرمایي: که نور څه نه سره، کم از کم هغه د خولې شی، یعنې یو غړپ اوبه چاله ورکړئ. نو رمضان مبارک میاشت را روانه ده. موږ او تاسو د دې مرسته وکړئ، پیج سره کومک وکړو. او دغو له د خپل حق چې دی دا د غریبانو حقونه، دغه صدقات، خیراتونه، زکاتونه دا دغو له ورکړو. او دا به انشاءالله دو غریبانو ته تقسیموي. او تاسو تېرو کلونو کې هم لیدلي الله تعالی د هغه خلک چې دی
پیج سره کومک کاندې څوک دا پیج چلی یو څوک د دې غریبانو مرسته کوي الله رب العالمین په دنیا او آخرت کې اجر ورکړي. تاسو ته ښه پته ده دغه مرسته وکړئ پیج چې دی دا د غریبانو او د یتیمانانو د اختر بندوبست یې نیولی دوی دپاره یې رختونه راوړي یو مسلمان ورور کومک ورسره کړی دی په دغه رخ ګنډلو باندې تقریبا 1,00,000 روپۍ چې دی دا د خیاطانو هغه راځي دا خو ګنډل غواړي او اختر را روان دی چې زموږ او ستاسو بچي نوې جامې اغوندي او زموږ او ستاسو په ګاونډ کې یتیمانان غریب خلک هغه په زړو جامو کې روزي نو الله رب العالمین موږ او تاسو ته څه بخښنه وکړه او الله رب العالمین موږ او ستاسو دا روژې عبادتونه بیا څنګه قبول کړه نو تاسو کوشش وکړئ حتی الوسع دا ضرور نه ده چې یو سړی به خامخا 100 جوړو روپۍ ورکوي چا یوې جوړې وسه شي چا 10 جوړو وسه شي چا د ټولو وسه شي نو 1,00,000 روپۍ تقریبا د دې په ګنډلو باندې راځي نو ټول حتی الوسع دا کوشش وکړئ چې دغه د جامو د ګنډلو روپۍ چې دي دا د مرسته وکړئ پیج له ورکړئ چې دوی خپلو حقدارانو ته وسپاري.